بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قمندانان. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه کم جماعت چې په کوفه کې جوړ که، نو له جماعت سره نږدې بیت المال او خپل استوګنځای هم جوړ که چې هغه د قصر سعد په نوم باندې مشهور و. یو څو ورځې وروسته له بیت المال څخه غلا وشوه. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د دې غلا راپور پلازمینې ته واستوه، تر څو چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې جریان نه خبر کی. نو د دارالخلافت نه سعد بن ابي وقاص ته دا حکم راغی چې بیت المال دې د جماعت څنګ ته انتقال شي، چې د لمونځ کوونکو په هر وخت له تګ راتګ څخه د بیت المال خزانه محفوظ او خوندي وي. تر دې چې له حکم سره سم د جماعت تر څنګ د بیت المال بنسټ کېښود. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د بیت المال کارکوونکو او مزدورانو ته ښه تنخوا ورکوله او د هغو قدرداني یې کوله. کوفه په اصل کې یو پوځي پنډغاړی و چې هلته نږدې خوا و شا 100,000 روزل شوي عسکر او پوځیان اوسېدل. دوی ته بیلابیل معاشونه ټاکل شوي ول. د معاش د ویشلو دا طریقه وه چې په هر 10 عسکرو یو افسر ټاکل شوی و چې هغه ته به امراء العشار وي. دوی ته هم تنخواګانې ورکول کېدې او ښه نظام، پوځي نظام حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په کوفه کې قایم کړی و. د هجرت په 12 کال ایرانیانو پر عراق د یوې لویې جګړې چمتووالی ونیوه او دا یې وغوښتل چې مسلمانان دې له فتح شوو هیوادونو بیرته ووځي. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې له دې پلانونو خبر شه، نو په ټولو پوځي مرکزونو کې اسلامي پوځ ته د تیارسۍ لپاره حکم ورکړ. کوفه چې تر ټولو لوی پوځي مرکز و، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په پوره میړانه او هلو ځلو سره خپل پوځونه چمتو کړل او ښه په میړانه یې فتوحات لاسته راوړل. د هجرت په 23 کال امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یو مجوسي غلام له لاسه په شهادت ورسید. د جنگ او شخړو په مراحلو کې خلکو د خلیفه د ټاکلو لور ته پاملرنه شوه، نو دوی د دې دندې او خلافت لپاره 6 تنه غوره کړل چې په دوی کې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم ګډون درلود. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له تجهیز او تکفین څخه وروسته د مجلس د شورا غړو د عثمان غني رضی الله تعالی عنه پر سر د خلافت پګړۍ ور وتړله او دوی د 2یم ځل لپاره د عمر فاروق له وصیت سره سم سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کوفې والي وټاکه. خو له مقررېدو 3 کاله وروسته د هجرت په 26 کال له حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سره چې د بیت المال مشر و، د څه اختلاف له امله له خپلې دندې ګوښه شو. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له ګوښه کېدو وروسته ګوښهتوب غوره که. تر هغه وخته پورې چې د 3یم خلیفه د خلافت په وروستیو کلونو کې فتنې او فسادونه رامنځته شول، نو دا هنګامه هم د ده ګوښهتوب خنډونه ګرځېده. البته کله چې فساد کوونکو د خلافت ودانۍ کله بنده کړه، نو د دوی د پوهولو هلې ځلې پیل کړې، خو ناکام شو. د امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه له شهادت وروسته د خلافت واګي د امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه پر غاړه شوې. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته د بیعت لپاره لاس ورکه، خو د ملکي چارو څخه د ګوښه کېدو سره سره په خپله خبره ټینګ و او د هر ډول دولتي چارو څخه یې لاس اخیستی و. خو کله چې حضرت علی کرم الله وجهه د حضرت طلحه او د حضرت زبیر رضی الله عنهما په
په مقابله کې د خپل پوځ سره یو ځای روان شه نو خلکو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته هم د تګ او ګډون بلنه ورکړه خو سعد بن ابي وقاص خپل عذر وړاندې که او وی ویل ما ته داسې توره وښایئ چې د مسلمان او د کافر ترمنځ فرق وکړي دا جنګ خو د مسلمانانو ترمنځ دی د کافر او د مسلمان ترمنځ خو نه دی سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته یوه ورځ خپل زوی عمر بن سعد رضی الله تعالی عنه چې په ځنګل کې اوښان څرول ویل ای پلاره آیا تا ته دا ښه معلومیږي چې تاسې د په ځنګل کې اوښان څروئ او خلک د اولسمشري او حکومت لپاره خپل قسمتونه ازمایي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د خپل زوی په سینه باندې لاس راښکه او ورته ویې فرمیل غلی شه زویه ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې الله رب العزت بې پروا او مستغني ذات دی او پرهیزګار بنده خوښوي نو د الله په طاعت کې ځان مشغوله که دنیا او حکومت او ولسمشري پسې مه ګرځه حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له مدینې منورې څخه 10 میله لرې د عمیق په مقام کې د ځان لپاره یوه ودانۍ جوړه کړې وه تر دې چې پاتې ژوند یې ټول د الله رب العزت په عبادت او ګوښهتوب کې تیر که د عمر په وروستیو کلونو کې ډېر سخت کمزوره شوی و او د سترګو لید یې هم له لاسه ورکړی و د هجرت په 55 کال یې د روح مارغه له قفس څخه والوت او له خپل حقیقي خدای سره وصل شه هغه له خپلې مړینې وړاندې دا وصیت کړی و چې د بدر په جنګ کې چې زما کوم وړین لباس پر تن و په هماغه لباس کې دې ماته کفن راکړی شي خلکو د ده له وصیت سره سم همداسې وکړل او جسد یې مدینې منورې ته راوړه شو ځینې امهات المؤمنین ژوندی وې هغوی دا حکم وکړه چې د ده ځان قربانوونکي صحابي جنازه دې جومات ته راوړه شي تر دې چې د هغوی له حکم سره سم د حجرو په وړاندې د جنازې لمونځ ادا که او امهات المؤمنینو هم د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په جنازه کې ګډون وکړ خو کله چې د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د جنازې مونځ په مسجد نبوي کې وشه ځینې خلکو په دې باندې نیوکه وکړه نو حضرت عایشې رضی الله عنها وفرمیل خلکو دا خبره څنګه هیره کړې آیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهیل بن بیضا د جنازې لمونځ په جماعت کې نه ورکړی کله چې جنازه وشوه له دې وروسته په بقیع مقام کې خاورو ته وسپارل شو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته الله رب العزت څه د پاسه 80 کاله عمر ور په برخه کړی و چې په دې عمر کې د دومره لویو کارنامو یادګار پرېښود چې د ټول عمر لپاره به د اسلام او عربو په تاریخ کې په لنده ژبه یادیږي او تازه کیږي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د علم او پوهې له نظره پوه او فقیه عالم و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به د ده په اړه فرمایل کله چې سعد له محمد رسول الله څخه کوم حدیث روایت کوي نو د هغه حدیث په اړه له بل چا څخه مه پوښتئ سعد به د علم او پوهې په حاصلولو کې هیڅکله له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه شرم نه کاوه یو ځل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې ناست و رسول الله یو ډلې ته څه ډالۍ او توفې ورکړې خو په دوی کې یو سړی بې برخې پاتې شو نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د ده سړي په بې برخېتوب سخت حیران شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وړاندیز وکړ ای د الله رسوله زما په خیال چې دا سړی هم مومن دی نو سعد بن ابي وقاص چې کله دا خبره رسول الله ته وکړه رسول الله ورته وفرمایل مؤمن او مسلمان دواړه خو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په دې خبره مطمئن نشه هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپله خبره تکرار کړه رسول الله بیا هماغه سیر ځواب ورکه سعد بن ابي وقاص بیا خپله پوښتنه جاري وساتله تر دې چې رسول الله قناعت ورکه په زیاتره وختونو کې زه یو چاته ډالۍ ورکوم خو هغه چاته چې ډالۍ نه ورکوم ماته تر ټولو زیات محبوب او ګران وي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه به په عامه توګه د شپې په آخري برخه په نبوي جومات کې د الله رب العزت عبادت کوه طبیعت او مزاج د رهبانیت لور ته مایل شوی و او غوښتل چې د خپل د عمر آخري شیبې تل لپاره د الله رب العزت په عبادت او طاعت کې تیرې کړي
خو په اسلام کې د منعوالي له امله مجبور و او داسې به یې فرمایل چې عثمان بن مدعون ته که رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وی فرمایلی نو ما به همدا کار غوړه کړی وی، نور به مې هیڅ نه کول. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې تاسو به د خپل ټول ژوند په عبادت کې او په ذکر کې نه تیروئ. ستاسو نفس هم په ستاسو باندې حق لري، د ستاسو اهل و عیال هم په تاسو باندې حق لري او ستاسو ښځه هم په تاسو باندې حق لري. هغوی په خپل محدود او لنډ ژوند کې د الله رب العزت رضا لټوله چې خپل رب د خپل ځان نه موږ څنګه راضي کړو د دنیا محدود ژوند باندې، لکه زموږ هغوی کله هم نه و دوکه شوي بلکې هغوی ابدي ژوند په آخرت کې د الله نه غوښته. خپل ځان، خپل اولاد او د خپله ټوله شتمنۍ د الله په لاره کې هغوی فدا کړې وه تر څو چې رب العزت د هغوی نه راضي شي. هغوی به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاداتو ته داسې متوجه ول چې کله به هم د خپلو سترګو ته رپ نه ورکوه، خپل سر به یې نه خوځوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي، تر څو چې هغه په خپل ژوند کې موږ عملي کړو. ځکه هغوی په دې باندې پوه ول چې کامیابي د الله رب العزت په طاعت او عبادت کې ده، کامیابي د محمد رسول الله په متابعت کې ده، بله کامیابي په دنیا کې نشته. همدارنګه هغوی عزت د الله رب العزت په اوامرو کې موندلی و چې د الله اوامر په خپل ژوند کې عملي کړي، د رسول الله لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي. نو ځکه هغوی تل لپاره د الله رضا په خپل محدود او لنډ ژوند کې لټوله. د الله رب العزت نه توفیق غواړم ځان لپاره، تاسو لپاره، چې موږ ته هم د داسې اعمالو توفیق راکړي چې په هغه باندې الله رب العزت د هغه ابدي او ښایسته ژوند او عزت نه محروم نه کړي. په دې هکله به نور واورو قدرمنو اورېدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. مونږه د خلیل په مسیر بیا یو د توحید قافلې، تیغ د الا الله مو په لاس وجنو پری د شیر تور شپی، تور د بغاوت پتندی زړه باندې د واخ ما کردی، اوړي باپور د نمرود دا د وحدانیت سپین کاروان، دا د وحدانیت سپین کاروان، اوړي باپور د نمرود دا د وحدانیت سپین کاروان، دا د وحدانیت سپین کاروان. منګه د توحید سربازان کړو د نړۍ مخکې اعلان، کړو د نړۍ مخکې اعلان. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت او له قربانی څخه یې دا اندازه لګیږي چې سعد به د سفر په حالاتو کې په خپله مینه او شوق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خیمې څخه غیر چاپیره پیره او ګزمه کوله. یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوې غذا څخه تشریف راوړه. د شپې پر وخت په یو ځای کې دیره شو. دلته د دښمنانو ډیر سخت خطر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ډیر وخته ویښ و او وی فرمایل کاش چې زما له اصحابو څخه نن شپه یو صالح او نیک بنده پیره کړې وی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دا خبره پوره کړې نه وه چې یو سړی په توره او زغره سنبال راغلو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه وپوښتل څوک دی؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورته وړاندیز وکړه چې زه سعد بن ابي وقاص یم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمیل په دې شپه کې ته ولې له خپل ځایه راغلې؟ حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړه ای د الله رسوله زما په زړه کې دا خیال راوګرځېده چې نن شپه ستا د ساتنې لپاره پیره وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده له قرباني ډیر خوشحاله شو او سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته دعا وکړه. عتبه بن ابي وقاص چې د سعد بن ابي وقاص حقیقي ورور و،
هغه د کفر په حالت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ زخمی کړی و. سعد به د خپل ورور عتبه په اړه فرمایل په الله قسم چې زه له عتبه څخه پرته نور د هیچ چا د وینې تږی نه یم. هغه په رسول الله داسې مین و. سعد به فرمایل په الله قسم چې زه له عتبه څخه پرته نور د هیچ چا د وینې تږی نه یم. هغه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت، پرهیزګاري او د اسلام په ټولو معناو د اعمالو او احکامو پیروي تر ټولو لویه نیکبختي ګڼله. یو ځل یې د خپلې جونګړې لور ته تشریف یوړ. په لاره کې یو غلام ولید چې یو ونه یې پرې کوله لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینې منوره کې د ونو وهل حرام کړي وه. نو د همدې لپاره ترې سعد رضی الله تعالی عنه تبرګی او رسۍ واخیستله. د غلام نه یې تبرګی هم واخیسته او رسۍ هم ترې واخیستله. د غلام څښتن راغلو او له سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه د سامان پوښتنه وکړه. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل په الله پناه غواړم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره شاته وغورځوم. نو د سامان له بیرته ورکولو څخه انکار وکړه او له ځان سره یې خوندي وساتل. خو نن ورځ موږ خپل اولاد د مینې لپاره، د خپل ورونو او د قوم او د کورنۍ د مینې لپاره د الله رب العزت احکام تر پښو لاندې کوو، الله ته نه متوجه کیږو. د اولاد لپاره حرام ګټو، لاس حرامو ته اوږدوو، په سود او په رشوت باندې خپلې معاملې سرته رسوو او د خپلې کورنۍ لپاره حرام راوړو. د حرامې لارې نه د هغو تغذیه او تقویت کوو چې دوی رانه خوشحاله وي، خو د الله رب العزت رضا او خوشحالي موږ د پښو لاندې کړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام داسې نه ول. د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د پرهیزګاري دا حال و چې په کوم وخت کې اسلامي نړۍ د ولسمشري او حکومت په سر جنګېده، په دې وخت کې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په مدینې منوره کې د ګوښتوب ژوند تیروه او له دې فساد او فتنو څخه د خلاصي لپاره به الله رب العزت څخه اوږدې اوږدې دعاګانې غوښتلې. او کله به چې یو چا له سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه د جنگ او جګړې په اړه وپوښتل، نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه به ورته وفرمیل چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا اوریدلي ول چې په نږدې وخت کې به یوه فتنه رامنځته شي چې په هغې کې به اوده له ناست څخه او ناست به له ولاړ څخه، ولاړ به له تلونکي څخه زیات غوره وي. یعنې څوک چې د فتنو څخه ځان ساتي، ګوښتوب اختیاروي، هغو سره په فتنو کې ګډون نه کوي، هغه به تر ټولو غوره وي. داسې وخت هم و چې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په ځنګل کې د ونو پاڼې خوړلې او له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به یو ځای په غذاګانو کې جنګېده. د هغه د ژوند دریمه برخه د تورې او ډال تر سوري لاندې تیره شوه. خو اسلام ډیر ژر له روحانیت سره سره خپل قربانیان له تنګې څخه د دولت او شتمنۍ لور ته راوړل. دوی ته د خیبر ډېرې ځمکې لاسته ورغلې، د ایران د غنیمت مالونه یې لاسته ورغلل او داسې نورې ګټې چې الله رب العزت حق پالونکو غازیانو او مجاهدینو ته ورکړي. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو وروسته د دولت او شتمنۍ څښتنان شول. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کوفې او مدینې څخه څو واټنه وړاندې په مقام عمیث کې د ځان لپاره یو محل جوړ که، خو در مرګ تر وروستیو شیبو د هغه په خوراک، څښاک، سادګي، پرهیزګاري او لباس اغوستلو کې کم توپیر او فرق رانغلو. په خلاف د نن ورځ چې کله غریب وي، په لاس کې څه نه وي، د جمع او د مانځه پابند وي، د الله نه ویریږي، خو چې کله پیسې لاسته راوړي بیا نه جماعت دی، نه جمع ده او نه د الله رب العزت ویره ده، نه د زکاتو او د صدقاتو ورکول دي. نه قدرمنو اوریدونکو باید چې د الله رب العزت نه په هر حالت کې ویریږو او د الله رب العزت ویره زموږ په زړونو کې پرته وي. په هر ځای کې چې یو باید موږ د الله نه وویریږو. دا نه چې په جومات کې د الله نه یریږو چې د جومات نه بهر شو د الله ویره ختمه وي. په حرم او په حج کې د الله نه ویریږو، خو چې کله خپلو کورونو ته بیرته راشو د الله ویره ختمه وي. دا نه چې کله آفات او مصیبت او درد په موږ باندې راشي الله راته یاد شي د الله نه یریږو، خو چې کله مصیبت او درد او غم زموږ ختم شي د الله ویره ختمه شي. نه،
تل لپاره د الله رب العزت ویره په زړو کې وساتئ. د رب العزت نه د هغه د رضا غوښتنه کوئ. په خپل محدود او لنډ ژوند کې کوشش کوئ چې د خپل رب د خپل ځان نه راضي کړئ. قدرمنو اوریدونکو، د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی، ډیر لنډ ژوند دی. یو ورځ نه یو ورځ به الله ته درېږو. الله رب العزت به زموږ نه زموږ د مالونو په هکله، زموږ د عمر په هکله، زموږ د ځواني په هکله پوښتنه کوي. الله رب العزت ته به جوابونه ورکوو. صحابه په دې باندې پوهېدل چې کامیابي په دنیا او شتمنۍ او دولت کې نشته، بلکې کامیابي په دې کې ده چې د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیدو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ومنو او د هغه سنن په خپل ژوند کې عملي کړو. نو د دې وجې نه هغوی ګوښتوب اختیار کړی و. نو دا درې خپرونې د لوی سپه سالار د ایران فاتح د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په هکله وي. په دې هیله چې تاسو هم په مینه باندې اورېدلي وي. په بلې خپرونه کې به انشاءالله د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په هکله باندې وغږیږو. نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. منګه د توحید سربازان کړو د نړۍ مخکې اعلان، کړو د نړۍ مخکې اعلان. وادي ورید وخت فرعونیان، لا اله الا الله، لا